تازه او ښه خبر د متحده عربي اماراتو ولیعهد محمد اشرف غني ته د ټاکنو د بریالیتوب له امله مبارکي وویله. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. درنو کتونکو که چېرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو د مهربانۍ له مخې زموږ چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ. د متحده عربي اماراتو ولیعهد د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني ته په ټاکنو کې د بریا له امله مبارکي وویله. د ابوظبي ولیعهد او د متحده عربي اماراتو د وسلوال پوځ سراله قماندان او مرستیال شیخ محمد بن زاید ال نهیان د افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر محمد اشرف غني ته د ټلیفون له لارې زنګ وهلی ده او هغه ته د افغانستان په ولسمشریزو ټاکنو کې د بیا ټاکل کېدو له امله مبارکي وویله. همدارنګه یې ورته ډاډ ورکړ چې د متحده عربي اماراتو حکومت به په هر حال کې د افغانستان له حکومت سره لاس په لاس کومک کوي او د دوی هڅې به له افغانستان حکومت سره بې دریغه وي. هغه وویل دوی دې ته چمتو دي چې د افغانستان له نوي حکومت سره کار وکړي او له دوی سره په ګډه ستراتیژیکې اقتصادي او سیاسي اړیکې ټینګې کړي. او بلخه خبر دا ده چې د چین د بهرنیو چارو وزارت هم ولسمشر محمد اشرف غني ته په ټاکنو کې د بریا له امله مبارکي ویلې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چمتو دي چې د افغانستان له نوي منتخب حکومت سره په ګډه کار وکړي او د افغانستان د راتلونکي په اړه د ټاکنو کمیسیون د پریکړې هرکلی کړی دی.